د جمعې په مبارکه ورځ د خوست ولایت په مرکز او د ټولو ولسوالیو جوماتونو کې د فلسطیني شهیدانو لپاره دعاګانې او ختمونه وشول. د یادو مراسم پر مهال فلسطیني مجاهدینو او ملت ته د نجات او نصرت دعاګانې وکړې او په عموم کې له هغوی سره خپله همدردي ښکاره کړه. دغه راز ګډونوالو د اسرائیلو وروستي هوایي بریدونه وغندل او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر غزه د روان ظلم مخنیوی وکړي. نو امت مسلمه ته خو پخوا د مونږ ډېر بهترین و زرین تاریخ پروت ده. کله هم چې مسلمانان یو قوت و وحدت و کفار د مونږ په وړاندې ذلیله و، او چې کله مسلمانان ټوټه ټوټه شول او سرحدونه شول او مملکتونه شول، نو بیا د مسلمانانو همدغه حالت ته چې یو ځپلی کېږي. دغه نمبر چې اوس په غزه او فلسطین ده، مونږ دا یقین لرو چې دا به د عربو په هیوادونو مرځي، همدغسې به ټولو اسلامي هیوادونو ته دغه متعدي کېږي. نو تر هغو وړاندې غوښتنه یې مونږ دا ده او تصمیم دا پکار ده چې مخکې د دې چې دا یو ټکول کېږي باید ټول اتحاد وکړي او د دغو اشغال په مقابل کې ودرېږي. نو دا خو د جهاد اسلام یو حکم دی که نه، مسلمان باندې چې په هر ځای کې ظلم کېږي زیاتی کېږي، په هغه مسلمان باندې د هغې امداد د هغې کمک هغه لازم دی تر خپل وس موافقه. نو په ټولو مسلمانو باندې بالعموم په اسلامي نړۍ باندې دا فرض دا لازم دی چې هر قسم ته د هغې کمک وس رسیږي، نو باید هغې نه یې ونه سپموو. لله الحمد د افغانستان ولس دا د هغې فلسطین د غزا چې کوم مسلمان دی د هغې درد خپل درد بولي، د هغې غم خپل غم بولي. لکه په افغانستان کې چې کوم نخالې تېرې شوي دي په هغه باندې څومره غمجن وي، داسې د دوی په درد باندې هم دومره غمجن او دومره خفه. دغه راز د خوست ولایت اوسیدونکو په ټولو مسلمانانو د یووالي غږ وکړ او د غزا د مجاهدینو او ولسونو د لاسنیوي غوښتنه یې کوله. او د ده پوره اتحاد د مسلمانو ډیر ضروری دی، او د ده پوره حبل الله پاک کیم حبل کیم طاقت په قرآن کې چې ذکر کړی دی بیا هغه ډیر ضروری دی. واعتصموا بحبل الله جمیعا، تر څه پورې چې مسلمان هغه اعتصام د الله په دین ونه کړي، دغه ظلم دا بربریت دا وحشت دا د مسلمان قتل عام دا به جاري وي. الله تعالی د مجاهدین کامیاب کړي. نو کله چې دغه غزا کې د پیږه چې وشوه د اسرائیل چې دومره وحشتناکه برید یې وکړل، نه ماشومان کسي نه زاړه کسي نه سپین ږیري کسي نه سپین سرې کسي نه زنانه کسي، په دې کې دا څومره چې ویله دا ملل متحد چې بلې ملل متحد هم غلی دي څه نه یې که یې هم څه اقدامات نه کوي. لکه چې په کویټ نه کوم وخت صدام حسین برید وکړل، کویټ یې ونیول، د ملل متحد یا ناټو ځواکونه یا امریکا دې په مخ اقدامات یې وکړل، برید یې وکړل، هغه کویټ یې آزاد کړ. ویلې چې دوی ګټه پکې باندې وکړه، دوی ګټه پکې وکنه و چې په غزه کې دلته مسلمانان شهیدان کېږي، دوی هېڅ په غم کې هم نه ده که نه، نور هم دې اسلحه ورکوي دا اروپایي هېوادونه یا ناټو هېوادونه امریکا د سر کې د امریکا دی، دوی هر رقم د اسلحه هم ورکوي، پیسې هم دوی ورکوي، دوی کومک هم کوي. دا قتل عام کې دوی سترګې پټې دي، دا نه چې دلته ماشومان وژل کېږي، دلته حقوق بشر دی. دوی ګټه چې پکې وي که نه بیا نه حقوق بشر شته، هېڅ شی نشته، خو که دوی ګټه پکې وي که نه چې دومره خلاف وشي دی بیا به حقوق بشر خبرې اچوي او د ناټو هېوادونه یا د کفري هېوادونه یو ځای ټولې شي دغه کوم هېواد په ضد چې دوی اسلامي هېواد وي اقدامات هم کوي، بندیزونه هم په لګوي. په مراسمو کې د قرآن کریم تلاوت وشو، شهیدانو روح ته دعاوې وشوې او له الله تعالی جل جلاله څخه د فلسطین د مظلوم خلکو د خلاصون غوښتنه وشوه.